د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او د افغانستان د موجوده نظام په خلاف غږ پورته کړ. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د قوشتپې کانال پر بریالیو چارو اندېښنه وښوده او د قوشتپې کانال یې د اسیا لپاره خطر یاد کړی. دا چې د ازبکستان ولسمشر ولې د اسلامي امارت په وړاندې مخالفت کړی. د قوشتپې کانال یې ولې د اسیا په خطر یاد کړ او د یاد کانال چارې څومره ګړندۍ او بریالۍ دي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف وایي د افغانستان په شمال کې د قوشتپې کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل سوی او دا مسئله د اندېښنې وړ ده. نوموړي په هغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې په تاجکستان کې جوړه سوې وه له ګډون کوونکو هیوادونو غوښتي چې د قوشتپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله جوړه کړي. د ازبکستان جمهوري ریاست په خپله رسمي ویبپاڼه لیکلي چې میرزیایوف په دې ناسته کې ویلي د قوشتپې کانال جوړېدل کولی سي د امو سیند د ډیرو اوبو مسیر بدل کړي او دا چاره کېدلی سي چې اغیزمنه وي. د ازبکستان ولسمشر په دې ناسته کې غوښتنه کړې د منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې د سیمې په کچه د اوبو مسایل څیړي باید په راتلونکې ناسته کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي. په دغه 2 ورځنۍ سرمشریزه کې چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده د کوربه هیواد تاجکستان ترڅنګ د ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان مشرانو برخه واخیسته او د ناستې هدف د سرحدونو پر امنیت او د اوبو د انرژي د سرچینو پر مدیریت خبرې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د قوشتپې کانال د جوړولو چارو ته زور ورکړی دی. د طالبانو په وینا د قوشتپې کانال په پروژه کې نږدې 15,500 تنه شپه او ورځ په کار بوخت دي. له 3,300 ډیرو بلدوزرونو او نور وسایلو څخه د دې کانال په کیندلو کې کار اخیستل کیږي. دا کانال په هره ثانیه کې له امو سیند څخه 650 متره مکعب اوبه انتقالولی سي. د دې کانال اوږدوالی 215 کیلومتره، پلنوالی 152 متره او ژوروالی له 8.5 تر 12.5 متره پورې دی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې 550,000 هکتاره مځکه خړوبه سي. په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له پیړیو راهیسې د امو سیند له اوبو په اوبه لګونې کې کار اخلي، افغانستان د دې سیند څخه تقریبا هیڅ استفاده نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په خپل منځ کې د اوبو ونډه ویشلې خو له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده کړې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالبې لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.